पेट्रोल ډېر زیات ګران شو مهنګایي ډېره زیاته ده خلک روټۍ پسې درک نه لګي ړانده شو او دومره پر पेट्रोल ګران شو او بلکې پمپونو والا بند کړ سر جي पेट्रोल هغه والا بند کړ پمپونو والا او تقریبا 30 روپۍ ګران دا ګراني په موږ څنګه حکمران په موږ راځي هغه شان د ګراني په موږ نه راولېږي او دې نه پس عمران خان حکومت د خدای بیا راولي چې IMF سره کومې کاتې دي اوس وکړي دا ختم شي او واپس به حال حکومت د عمران خان راشي نو زه برقرار خو पेट्रोल وی کنه غریبي دا موږ ټول دا خلک یو او دومره زیات पेट्रोल ګران شو 180 ته ورسېږي دا د غریبانو دونه نشي کولی که نه چې څونه ګراني راله هر څه سره ورځ په ورځ هر څه سره ګراني زه اوس ټینګ نه راغلم ډېر مې وکړو چې کور ته راغلم بیا مې ویل چې पेट्रोल ګران دی مجبور شوم راووتم سبا لپاره تقریر وشوم دا کرایه خو دومره زر نه وساتېږي نو بس مجبور یم د पेट्रोल سبا لپاره موږ ته ډېره مشکل ده دا کرایې کمې دي पेट्रोल 30 روپۍ ګرځي کېږي او ډېره ګرمي دا په دې نظر باندې ته ګوري شهباز شریف حکومت راغلی موږ یې غرق او تباه کړو هر څه یې ګران کړه पेट्रोल یې ګران کړه هر څه یې ګران کړه حکومت په عوامو باندې یو بل تنډ راغوزار په مخ کې بجې مهنګای مقاومت پرې کولې چې د عمران خان ګورنمنټ کې عمران خان کو لړو دوی بیا نورم مهنګا کړ 30 روپۍ نن 12 بجې نه دوی اعلان کړی دی نو امپورټډ حکومت د هر یو شیز ګران دی مخکې عمران خان به وایي چې مونږ د نور ملکونو په نسبت سره ډېر سسته पेट्रोल ورکوو او دنیا کې او اوس دوی چې کوم دی نورم ګران کړ مزدورکار سړی یم زما 1000 روپۍ دیاړي ده هغې کې به نن 1500 روپۍ تیل اچوم زما دیاړي لاره خرابه شوه पेट्रोल ګران شو صحیح ده ګران شو خو پکار دی چې دا واپس بیا دې ارزان وکړي الټه دې سره هر څه ګرانېږي دې سره چې کوم دی دغه ګران شو د ګاډي موبلیل هر څه سیسټم ګران شو ورسره دغه ګران شو دا اویل وغیره ګران شو ورسره همداسې ورسره دا کوم دی دغه ډالډه مالډه تیل ګران شو اوړه ګران شو دې په غټ غضب او په غټ غم اوښتې پیښې دا ملک د نور بس په امریکې ته حواله کړي یا د چین ته حواله کړي یا د روس ته حواله کړي موږ خو دې ملک نه نور بالکل تنګ شو په ګنټه باندې سوداګانې ګرانېږي خدای خبر چې د بچو غم وکړو که د ملک غم وکړو